انشارټ لرنینګ کورس پارت 5 د انشارټ د زده کړې کورس 15مه ویډیو ده. په تیره برخه کې په تیره ویډیو کې مونږ خبره کړې وه په پیپ باندې، پریکټ باندې، په سپلیټ باندې او ډیلیټ او بیکګراوند باندې مونږ خبره کړې وه. نن خبره کوو مونږ په سپیډ باندې، په سپیډ او ویلیوم او ریپلیس او ډوپلیکیټ په دې بعض اپشنو باندې مونږ نن خبره کوو. راځو په دې سپیډ باندې مونږ کلیک کوو. په دې سپیډ باندې مونږ کلیک کوو. ګورئ څنګه مونږ د سپیډ د اندازه مونږ سره یو د قدم مونږ څومره مخ ته وړو زمونږ د ویډیو اندازه به تیزیږي، زمونږ ویډیو به زر زر پلی کېږي. صحیح ده. نو ګورئ مونږ چې څنګه ویډیو پلی کړو نو مونږ سره ګورئ ویډیو زر زر شروع کېږي. صحیح ده. دا دلته خو نه معلومیږي په دې ویډیو کې، زه بیا اندازه زیات کړم بیا تاسو دلته خپله پته لګي دا سپیډ ما د اعلی که ټول نه تیز کړو. نو ګورئ د دې ویډیو شروع کېدلو ته ګورئ ویډیو مونږ سره څومره زر زر تیریږي. صحیح ده. په دې ځای کې مونږ سره د ویډیو اندازه زیاتیږي. که خیال کړی تاسو بعضې ریورب ساوندونه به تاسو اورېدلي په قلاره چې کېږي دقسې دې ځینې کمیږي او زیاتیږي هغه. نو په سپیډ کې تاسو د ویډیو د ساوند سپیډ چې کوم دی تیزولی کمولی شئ. صحیح ده. ویډیو به زر زر لکه سلو موشن او تیز موشن دې ځینې کولی شئ تاسو. صحیح ده. او بل اپشن مونږ سره کراپ دی، په دې باندې مونږ خبره کړې وه خو بیا هم په دې خبره کوو. په دې ځای کې تاسو ویډیو کټ کولی شئ چې کوم رقم تاسو کټ کوئ هغومره تاسو سره دې ځای کې کټ کېږي. او لاندې خپل سایزونه دي تاسو کوم سایز کې فرض کټ کول غواړئ هغه هم دې کټ کولی شئ. که د انسټاګرام سایز باندې کټ کوئ، که د ټیک ټاک سایز، که د یوټیوب سایز، دې نه خپله تاسو خپل کټینګ کولی شئ. صحیح ده. او بل اپشن مونږ سره ویلیوم ده. په دې ویلیوم باندې چې مونږ څنګه کلیک وګوره دا چې څومره بره وړو مونږ سره آواز دا یې برابر ساوند دی. په دې ځای کې 100% برابر ساوند دی چې مونږ څومره دا بره وړو هغومره به آواز مونږ سره تیزیږي. نور هم او چې ښکته وړو آواز مونږ سره کمیږي. څومره ښکته وړو هغومره به کمیږي او چې څومره بره وړو هغومره به زیاتیږي. او لاندې یو بل اپشن دی ایکسټراکټ آډیو چې په دې باندې مونږ کلیک وکړو ګورئ مونږ سره د دې ویډیو چې کوم دی یو آډیو فایل راغی. صحیح ده. په دې ویډیو باندې چې کوم ساوند دی هغه مونږ سره بره آډیو شو. صحیح ده. په دغه طریقې سره تاسو آډیو کولی هم شئ ده. او بل اپشن مونږ سره دلته دی ریپلیس. په دې ریپلیس باندې تاسو کلیک کوئ ګورئ مونږ سره مونږ چې کومه ویډیو راغستې ده د هغې په ځای غواړئ چې ته بله ویډیو واچې نو په دې ریپلیس باندې کلیک کوه بس تا ته به بله ویډیو راوالي. ګورئ زه فرض کړه دغه ویډیو رالمه ګورئ مونږ سره هغه ویډیو چې کوم دی چینج شوله د هغې په ځای باندې مونږ سره بله ویډیو راغله. که بیا هم تاسو ریپلیس کوئ مثال چینج کوئ بله بیا په دې ریپلیس باندې کلیک که تاسو به دا چینج کوئ. صحیح ده. زه بیا په دې باندې کلیک کوم دې دا سپیډ چې کوم دی بیرته یو ته راولمه چې ویډیو په خپل حالت ته راشي. نو ګورئ دلته مونږ سره یو بل اپشن دی ډوپلیکیټ. په دې ډوپلیکیټ باندې چې مونږ کلیک کوو نو مونږ سره به ویډیو دوه چنده کوي. صحیح ده. ګوره ما سره دا یوه ویډیو ده. صحیح ده. ګوره تاسو ته دا لږ زه وړوکی کوم دغسې. نو ګوره په ډوپلیکیټ باندې زه کلیک کوم ما سره ویډیوګانې دوه شولې. صحیح ده. فرض کړه ما سره دغه 10 ثانیې ویډیو ده زه دا غواړم چې 20 دقیقو ته یا 30 دقیقو ته اوږده کړم دقسې دا ډبل کوم. صحیح ده. نو بس په دې باندې کلیک وکړئ ډوپلیکیټ وهئ همدقه چې څومره تاسو وهئ دا ویډیو به تاسو سره ګورئ چې څومره تاسو زیاتول غواړئ په همدې به زیاتیږي. لاندې تاسو ثانیې ښکاري چې هر څو ثانیې هر څو دقیقې زیاتول غواړئ نو زیاتیږي. صحیح ده. نو په دغه طریقې سره تاسو ویډیو ډوپلیکیټ کولی شئ. صحیح ده. او په دې ریورس باندې چې مونږ کلیک کوو نو ګورئ د ریورس دنده داره چې دلته مونږ سره نه معلومیږي ځکه چې موبایل کې مایک دی اواز نه وځي. صحیح ده. چې په دې ویډیو باندې کلیک کوو په دې ریورس باندې مونږ کلیک کوو که نه نو ګورئ دا به 100 ته ورسیږي. چې څنګه دا 100 ته ورسېد زمونږ ویډیو به د الټه طرف نه شروع کېږي. مطلب د ویډیو ساوند چې کوم دی هغه د اخر طرف نه مخې ته راځي. صحیح ده. اوس خو د اول طرف نه شروع کېدو نه خلاصېدو په طرف ځي نو چې دا مونږ ریورس کړو د اخر طرف نه به راځي اولې طرف ته مطلب ساوند به الټه کېږي. صحیح ده. په هغې باندې مونږ هېڅ نه پوهېږو به ګډې وډې به لګیایي. او بل اپشن دلته مونږ سره دی روټیټ. په دې روټیټ باندې چې کلیک کوو ګورئ مونږ سره ویډیو دې طرف ته کېږي. چې په دې باندې کلیک کوو دغسې لاندې کېږي، دې طرف ته کوو دغسې کېږي او چې دې طرف ته کوو بیا به دغسې شي. په دې باندې مونږ د ویډیو شاوخوا برابرولی شو. صحیح ده. بل مونږ سره اپشن دی فلیپ. په دې فلیپ باندې مونږ څنګه کلیک کوو ګورئ زمونږ د ویډیو دا مخې داسې یو طرف ته تاو کړو. صحیح ده. چپه یې کړو راسه ګوره خطونه هر څه الټه ښکاري مونږ ته. بس د همدې دنده همدغومره ده. صحیح ده. بس دې باندې کلیک کوه تاویږي راتاویږي به خلاص. او بل اخرنی اپشن مونږ سره دی پریز. په دې پریز باندې چې مونږ کلیک کوو ګوره زمونږ د ویډیو نه به عکس واخلي. ګوره مونږ سره 3 ثانیې عکس شو. زه دا پلی کوم ګوره اول هېڅ شی هم نشته. صحیح ده. نو ګوره وروسته به ویډیو بېرته شروع شي. صحیح ده. صحیح ده. دا دی ګوره مونږ سره ویډیو شروع شو. اول چې کوم دی یوازې دغه 3 ثانیې چې تاسو ته ښکاري دا کوم چې ما سلیکټ کړی بس په دې باندې چې ته څومره کلیکونه کوې بس تاسو سره به همدغسې 3 ثانیې تصویر وباسي د ویډیو نه. صحیح ده. نو په دغه طریقې سره تاسو د خپل ویډیو نه چې کوم سکرین شاټ مطلب اخیستل غواړئ هغه تاسو له دې ځینې کولی شئ. نو دا وه نننۍ ویډیو چې موږ خبره وکړه په کراپ باندې او سپیډ ویلیوم او ریپلیس ډوپلیکیټ او ریورس باندې او بعضې نور اپشنو باندې. امید لرم په ویډیو پوه شوي یاستئ. نو دا وه د انشاټ د زده کړې کورس 15مه ویډیو.